کابل کې د عوارضي میټرونو پر ځای د نویو میټرونو نصب اړتیا او اړوند پړاوونو ته لنډه کتنه. د کابل برېښنا ریاست پیرودونکو خدمتونو اړوند میټرونو د څانګه کې په ورځني ډول د 100 تر 150 پایو عوارضي میټرونو پر ځای نوي ډیجیټل میټرونه ارزول او له یو لړ پړاوونو وروسته د اړتیا له مخې نصب کیږي. د اړوند جنکشن تخنیکي کارکوونکو له لوري د عوارضي میټرونو څارنې له بهیره د عوارضي میټرونو نوي کولو لړۍ پیلیږي. وروسته اړوند پیرودونکي ته لارښوونه کیږي چې اړوند څانګې ته د خپل میټر بدلون په موخه ورشي او اسانه شوی پروسه بشپړه کړي. دلته د میټرونو څانګه کې نوی میټر چې ټاکل شوی د عوارضي میټر پر ځای نصب شي په نړیوال معیار برابرې د دستګاه کې چک او کتل کیږي. وروسته د اړوند زون د څانګې کې د څو برخو له لوري د میټر اړوند اداري چاري د بشپړې روڼتیا له مخې پر مخ وړل کیږي او اړوند بانکي څانګه کې د پیرودونکو له لوري د پیسو له تحویلولو او د زون سرغوچ څانګه کې د سرغوچ له ورکړې وروسته د برېښنا تخنیکي انجینیر پیرودونکو ته میټر بکس کې میټر نصبوي. له همداسې یو پیرودونکي مو پوښتل میتر ما خراب شده بود، باز برقی ها برای ما یک فرم روان کرد که میترتون عوارض کرده ایره تبدیل کنید. اینجا به حساب لابراتوار هم کرد، کل چیز چک کرد، فرمای ما خلاص شد، من میتر خود بخیر میبرم بسته میکنم. کیدای شي ډیری پیرودونکو ته د میټرونو بدلون اړتیا په اړه پوښتنې پیدا شي چې موږ په دې اړه هم د برېښنا میټر خدمتونو مسئول څخه وپوښتل. در صورتی که میتر عوارض تکنیکی کنه ایجاب میکنه که میتر باید از تبدیل شود و دقیقاً همین پروسه در کابل برېښنا روان است تا زمانی که میتر در میتر عوارض تکنیکی پیش نامده میتر تبدیل نمیشه. د افغانستان برېښنا شرکت ټولو پیرودونکو ته د هغو نړیوالو کمپنیو میټرونه نصبوي چې په 1990 او 1998 کلونو کې تړونونه د وخت رهبرۍ له لوري د کمپنیو له مسؤلینو سره د ټاکلو معیارونو درلودلو اړوند شرایطو په پام کې نیولو له مخې لاسلیک شوي وو. 4 کمپانی تولیدی قرارداد شده در سال 1398. از آن به بعد به این طرف این میترها در شبکه قابلیت نصب را داره و در شبکه نصب می شود. پلازمینه کابل او ولایتونو کې د عوارضي میټرونو پر ځای د نویو میټرونو نصبولو سره د برېښنا لګښت کره محاسبې سربیره د ضایعاتو مخنیوي او پیرودونکو قناعت حاصلولو کې هم لوی رول لوبوي. د افغانستان برېښنا شرکت پلازمینه کابل او ولایتونو کې د برېښنا خدماتو وړاندې کولو لپاره په زرګونه تخنیکي کارکوونکي په دندو ګمارلي دي چې پر وخت هر ډول تخنیکي ستونزو ته رسیدنه کوي.